السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وای. زه یم سید الله حسن، تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د واتساپ یو څو ډېره زبردسته په زړه پورې پټ سیټینګونه درښایم چې تر اوسه پورې به تاسو نه وي لیدلي. زیات ملګري له موږ نه پوښتنه کوي، وایي چې موږ چې کله تا ته میسیج وکړو په واتساپ باندې، نو هغه میسیج که ته موږ ته ځواب هم راکړې، خو موږ ته بیا هم همدغسې ښایي چې ستاسو میسیج تر اوسه چا نه دی لیدلی. نو کله چې ملګرو موږ ته څوک میسیج وکړي، هغه زه په واتساپ کې وګورم، نو هغه ته داسې پته نه لګېږي چې زما میسیج یې تر اوسه لیدلی دی او یا نه دی لیدلی. ملګرو، دا سیټینګ هم درښایم. او بل ملګري پوښتنه کړې وه چې زما واتساپ ته ویډیوګانې، عکسونه، اډیوګانې په خپله ډاونلوډ کېږي، څنګه هغه بندولی شم؟ زموږ نه انټرنېټ زیات مصرفوي، هغه هم پوښتنه درته ځوابوم. ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، له هغو ملګرو څخه چې زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي دي، نو غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ، او همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښان راځي دا هم ووهئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول اول ورسېږي. ملګرو، راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو، کله چې تاسو واتساپ را خلاص کړئ، دلته پورته درې ټکي ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ، او دلته سیټینګ اپشن چې راځي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او ملګرو، دلته سر کې کوم لومړی اپشن چې ښکاري اکاونټ سیټینګ یا پریویسي سیکیورټي چینج نمبر، دا اپشن چې کوم ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او دلته د پورته چې کوم پریویسي اپشن ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. او دلته د لومړی اپشن چې تاسو ته ملګرو ښکاري لاست سین، په دې اپشن کې ملګرو کله چې تاسو ته یو څوک میسیج وکړي، نو هغه میسیج به تاسو که وګورئ، بیا به هم داسې دوی ته ښکاري چې ستاسو میسیج تر اوسه چا نه دی لیدلی. ملګرو، دلته غواړئ چې ستاسو میسیج هر څوک وګوري، نو بیا په ایوري باندې کلیک وکړئ، او که دا نه غواړئ، نو بیا په نو بډي اپشن باندې کلیک وکړئ. ستاسو ته چې څوک میسیج کوي، هغه به هغه ته نه ښایي چې تاسو میسیج تر اوسه هغه ته رسېدلی دی، او که نه تاسو ته میسیج رسېدلی وي، تاسو به لیدلی هم وي، هغو ته به پته نه لګي. او دلته د پروفایل انځور هم بدلولی شئ. پروفایل انځور در به ته وبخئ چې څوک به ستاسو پروفایل انځور وګوري، هغه تاسو په هغه څوک باید وګورئ، او که یوازې تاسو په خپله یې باید وګورئ. دا هم دی. او بل دلته اباوټس کې ستاسو لیکنه باید څوک وګوري. بل اپشن چې کوم دی، هغه دلته د ملګرو بل ملګرو دلته تاسو ته ښکاري. تاسو که غواړئ دلته د انځور یو انځور دلته تاسو کولی شئ چې واتساپ ته چټ ته ور بند کړئ، هغه برابر کړئ لکه څه ډول چې موږ دلته کوم انځور ورکړی دی. زه تاسو ته درښایم لکه دغه تاسو وینئ په دې ځای کې چې موږ د واتساپ ته کوم انځور سکرین ته ور سیټ کړی، برابر کړی دی، دا هم تاسو لګولی شئ. هغې طریقه تاسو ته درښایم. ملګرو، کله چې تاسو سیټینګ ته راغلئ، دلته ګورئ چټ بیک اپ هسټري، په دې ولفر باندې به کلیک وکړئ. دلته ولفر اپشن چې کوم ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ، دغه تاسو کولی شئ، هغه ته یې برابرولی شئ، پرې لګولی شئ. او دلته پورته کوم فونټ سایز چې ښکاري دی، که تاسو د خپل چټ چې کوم دی له چا سره کوئ، هغه لیکنه تاسو ته ښایي چې څومره باید غټه وي، کوچنۍ وي، څه ډول وي. مثلا میډیم کې منځنی ډول ښکاري. او بل هغه ملګري چې پوښتنه کړې وه چې وایي زما واتساپ ته هر څه میسیجونه، ویډیوګانې او هر شیان په خپله ډاونلوډ کېږي، هغه څنګه بندولی شم؟ ملګرو، دلته کوم اپشن چې ښکاري ډیټا اینډ سټورج یوزډ اپشن چې کوم ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو دا یو اپشن دی وین یوز موبایل ډیټا، وایي کله چې تاسو د موبایل ډیټا خلاص یې، کوم شیان باید ستاسو موبایل ګیلري ته په خپله ډاونلوډ شي. ملګرو، که تاسو غواړئ چې کوم شی ډاونلوډ شي، فوټو، اډیو، ویډیو، ډاکومنټس، که تاسو یو هم نه غواړئ، دلته ټولې خانې داسې ډکې چې وي، هغه ټولې تشې کړئ په دې ډول، او بیا اوکې اپشن باندې کلیک وکړئ. ستاسو ګیلري ته په خپله هېڅ شی هم نه ډاونلوډ کېږي، کله خو هغه مهال چې تاسو ډیټا خلاصه کړې وي. او که چېرې تاسو خپل موبایل کې وای فای کاروئ، نو بیا په وای فای څخه باید تاسو ته کوم شیان ډاونلوډ کېږي، هغه هم تاسو په دې طریقه ترې لرې کولی شئ چې باید موږ ته یو شی هم ډاونلوډ نه شي. او دا ملګرو په دې طریقه تاسو دا ترې لرې کولی شئ. ملګرو، دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي. ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.